بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخی خورا د فقیر پی خورا هغه خورا چې تل د ظالم د پورا ډیره بے بخته پوته شوی دو چې تل د ظالم قسمت چار نه د پکښه کړی هغه خورا چې حاجی مرزلی خان درې بریګیډا پیرانګای پکښه والای وو نام د هغه خورا تامین روغلی خیسره خورا ترغلی خیسره خلق ته ورغلی چې څومره ولمونه دي غونډ ته د زړه د تله سلام کوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لره نه کسان راغلي دي ثوابه ملګری دي یا پېښور دي چارساده ول دي بنو ملګری دي ټانګ دي خان راغلي دي ها شکریا خو په دانه شي سره ادا کوله چې غونډ پښتون یو قومي غونډ باندې د اخبار پرتاګ باندې شراغله نه په دا خوب را باندې صرف به اجازه ته په دروازه باندې دا پردای خلق دا د پردې ژبې ولا خلق هغه خلق چې د پالیسي الف نه خپل ترې پر غونډه پالیسي د پښتنې په وینه لیکل یې شوی دو په هر جمله کې د پښتنو وینه یې شوی دو د پښتنو ذل اول یې شي دي هغه خلق صرف به اجازه ته په دروازه نه وتل نور هیڅ نه دي شوی چاته مخ نه دی اړولای دا د خیسور خورا دو خدای قسم شدونه په تبرونه ولته غټ وچوي خدای ورته وزان نه و نتیجه دا د چغون خلق چک دی ون پښتون چک دی دا سبق ور وشای چې تو بیان نه وځي دغه پورا ور تکشنی درې چې تو بیا دا چرکی نن کمیدا په دغه کتابونه نشیر چک دای بیا سبو اراده مقصد یوتی دا د وزیرستان خورا دو دا ټول د پښتون خبره چې ته ډیر په اجازه ته پکورینه نه وتلې خو آفرین د خیسور خوره ته یایو چاواله اوس درو چکه چې دانه نه وتل ظالمانو په دانه بعد چې یو ور د خیسوره خلک دا فیصله وکړله چې په اجازه ته نه وتل هیڅ کله اجازه نشته ټول پښتون قوم دا فیصله کوي چې په پښتونخوا په یو څه شي په اجازه ته نه وتل په هیڅ صورت نه درکوي په دا خوره باندې دا مغل یا ورسېدل میرغون بلوندي په دا خوره باندې چې پیرغون پندیږي هم په اجازه ته پورته نه ورنه نور د پی ټی ایم پالیسی واضح دو ډیر واضح دو میز په هر ځای دا سیرا ورته کی چې میز د هر ظالم خلافی ظلم کا طالب کا وی خلافی ظلم کا کوٹ طالب کی خلافی ہے کا بیٹ طالب یہ کی خلافی ہے کا امن کمیٹی کا وی خلافی ہے کا سلنڈر دی قسم سری کا دای کا فوج یہ کبھی خلاف ہے کہ آئی ایس آئی یہ کبھی خلاف ہے کہ ایم آئی خلاف کبھی ایم آئی کبھی ظلم کبھی خلاف ہے ایم او پلور چه ظلم کبھی زی خلاف ظالم مخالفت متخپل دین خپل مذہب خپل پښتو خپل نیکونه خپل تاریخ ورته پرېږدی دی زه د خپل تاریخ نه زه د خپل مذهب نه زه د خپل پښتو نه په هیڅ صورت جو نه کټ کولی شم نه کټ کوه په هغې قدم باندې بیا درته درېمي چې فقیر پی پېښلی و حیات د مو سره په څنګ وي لوړ دی بلکې د سره میز په څنګ وي لوړي نن تو یو اواز وکړه غونډ پښتون در باندې رجحما شول دا ته یې پی ټی ایم نور هیڅ شی نه دي پی ټی ایم د مظلوم د غریب او د بېوسه حمایتي دی چې هېڅوک نه ورسره درېږي حمایتي
چې خپل پردي ځنه رنډ شي بیا پی ټي ایم ورته دریمي پی ټي ایم د مظلومین ایجنټ دا د بېواسه خلک ایجنټ دا د داسې خلک چې د ژاړو پر یوت کوي د حیات دا خبره چې مو ورور او پلور دا هیوسي خو په کور دا بې اجازته اندر ننوځي دا په تاریخ کې لیکل شوي دا بات یې صرف نه دي کړي دا یې د میز احساسات د میز ړینه د میز هغه تورینه ته ګوتې روړې چې په هغه نه بعد د میز دا سارینه داسې پرګې کوي حیات نن میر دراته راغلی میر د حیات یوه ویډیو لیده